شیطان نه اعوذ بالله سره بچ کیږي. دویم دا دی آیت الکرسی ویل دا ویو بس شیطان نه دی الله ساتي. ابو هريره وایي چې د بیت المال د کجورو څوکیدار ومه تهجد به کول د شپې مونږ باندې ولا چې ګورم کړهسا شو ګودام کې وای ما چې دا څوک دی چې ګورم یو الک لګي دی وس د کجورو نه ځان لپیټه تړي وای څورم دی غوږ نه مینه څه کې وای ما دی ول چې وګي مو خیر دی کجوري مې دیو د مرچوزه څه به وته نو بیا ودرېم چې ګورم دا به حیا به ولاړ بیا څورلم ومنیو دریم ځل چې مې ونیو ما چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا ګوتیم د کټ کې اولاسم چې ته پوي شي وای ما ته ول سما کړه توکا یو دم به توخم به ټول شپه غلستا کوړه ناراضي وای ما چې وای کنه وای چې ما خامو د کېږي الله لا اله الا هو الحي القيوم من په حفاظت لسپی ساتلی څوکیدارانم ساتلی کرسی و ودا کار کوي ان شاء الله په یقیني ویو د الله نبی ته سار وای چې ابو هريره ما فعل اسيرك البارحه بګه چې جیلینی ولې وغت شو و یا رسول الله غشي خراته دم وي سم پرې خدا د الله نبی وای کذوب ولکنه صدقک دا دروغجن شیطان او خدای دې رښتې ویلي رښتې چې کرسی کې دا فائدہ شته دي. دویم یو حدیث ته ویما ابی ابن کعب دی دا صحابي دی چې د الله نبی وای د ابی ابن کعب د قران وی او رسول الله علیه السلام ابی ابن کعب ته وای ما ته الله ویلی دی چې ته په ابی ابن کعب باندې ابو المنذر باندې سورته بغی بینه او ته ویوا بخاری روایت راوړي ابی ابن کعب ته وای الله السمانی اسمان کې الله زما نوم یاد کړی دی هغه ویاو الله راته ویلی دی اسمان کې ستانو می یاد کړي لم یکن الذين كفروا دا سورته په ابی ابن کعب ویوا ابی ابن کعب په چغو جړاش یا الله چرته ابی ابن کعب اسمان کې راغی نوم یاد کړي او د الله نبی ابی ابن کعب ته ویلو قران کې کم آیات ډیر سردار دي هغه ته وی آیت الکرسی په دې خپل ولادت شي گزار ورکوي ليحنك العلم ابو المنذر ابو منذر د علم د مبارک شیخینا چې ته په قران پوهیږي دا ابی ابن کعب وی کان لی جرین تمر زما درمن خو پیژنې دا زمیدار چې کې غلا راجمه کی اول ته مې کې کجوري خو صحابه دورو چاغلانه کوله او ایسته څوکیدار تم ضرورت نو وای زی وشپره علما سار چې مې کته چا کجوري وړي وي وای ما زه څو غریب وي بل اور چې عالم به ولا خچ پپ کې چلاولې و وای په درې مورس فجعلت احرسه ما ته څوکۍ شروع کړه چې غلې او ته پټ کې نه استما وای کله چې زراله مدا منذری سیب دی ترغیب او ترهیب کې دا روایت راوړل سند حسن دی وای ما چراله چې ګورم پیدا غلام محتلم یو بالغ لک دی او لګې دې د کجوري را غونډي او بس سره کوي وای کله فلک مې ونیو وای ما ته چې الکه ته څوک امین الانس من الجن انسان او کفیری وای ما ته ویل چې انا من الجن زپیریم وای ما چې دا څه کوي چې وګورم بیګام غلا کړی دا بلش په مم کړی دا بل مم کړی وای ما ته ویل چې ته غالي نو څه کې زما کجوري پټه زستا ذمہوار خلیم وای ما ته ویل چې نا ویلی دا کلاس راکا وای دا لاس شراک فاذا يده يد كلب وشعره شعر كلبنا دا لاس دې څه ورکه د سپیخ په او د سپیډ وختو شانه وختپیو وای ما چې شیخ پیری دی وای ما چې کوسرانه تخلاص شوي نو ته به مانوي بس پرېدم دینه وای ما ته ویل چې خیر دې پرېمې د به بن راځم وای ما ته ویل چې سما ته وسدسي یو خبره وکړه چې هغه ما ته پیدا ورسې ویل چې پیدا خبره ده چې ته د سې کجورو او مال باندې یریږي نو ته آیت الکرسی او به تاسو څو خلا نشي کولای کرسی کې قسمه پیدا دي نو دویم علاج ورونو قرات د آیت الکرسی ده په دې سره د شیطان نه بچ کیږي دریم علاج قرات د معوذات ده دا قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس امام نسائی کې د ابو سعید خدری رضی الله عنه روایت راوړی دی وای نبی علیہ السلام با په دې سوراتونو پناه غوښتل من عین الجان و عین الانس چې پیران انسانان می د نظر نه کی پیرم کله انسان د نظر کوي او نبی علیہ السلام چې وای پناه به ته غوښتا وای کله چې دا سوراتونه نازل شو قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس نو وای رسول الله به په دې باندې پناه غوښتل
شیخ البانی صاحب دا روایت صحیح کړی دی مسلم کې د عقبه بن عامر رضی الله عنه روایت دی وای نبی علیہ السلام ویلي چې ما باندې بیګا شپه داسې سورتونه نازل شوي دي چې لم یره مثلهن داسې سورتونه لا ما نه دي لیدلي هغه کوم دي قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس د الله نبی باندې جادو شوی و هم جبرئیل په دې دم کړی و رسول الله په حسن او حسین خپل بچیم دمول او ویل وی چې بابا ابراهیم به اسماعیل او اسحاق هم دمول بچی د مې دی باندې دموا ځان په دموا سر ما خام بد الله نبی ویلي شیطان نه په بچي څلورم قرات د سوره بقره سوره البقره کې الله دا کمال یې خېده چې دا ته وینو شیطان بد نه راځي الله مسلم کې حدیث دی ابو هريره رضی الله عنه وی نبی علیہ السلام وی لا تجعلوا بيوتكم مقابر کورونو کې مقبرې ما جوړوي قبرونه مخخوي مړی کې مخخوي او به ویلي فإن الشيطان يفر من البيت الذي يقرأ فيها سورة البقرة سورة بقره چې کوم کور کې لوستل کېږي شیطان هلته نشي راتلی وتا نو شیطان نه چې ځان بچ کې سورة بقره وایي پنځم د خاتمه د سورة بقره د اخیرنی دعا آیاتونه امن الرسول رستا دغه څونه فضیلت دی دغه دوه غټ کمال دي یو کمال دا دی چې حدیث دا ابو مسعود انصاری رضی الله عنه کې راغلی دی چې امام بخاری بار بار دا روایت راوړی دی وای من قرأ الآیتین من آخر سورة البقره کفتاه څوک چې ما خامود کیږي او د سورة بقره دا دوه آیاتونه ولولي آمن الرسول بما انزل الیه نو دی حدیث کې دوه معنی دی یو معنی الله به ټول شپه د شیطانانو نه وساتي سفر باندې زی او ځواني چې شیطان راته د شپې مشکل جوړل کی دا وایه کنه د نور فتنو د شیطانانو نه یریږي فیرانو نه یریږي کور کې راته आवाजونه کیږي او پیخي کیږي کله خسي تاویږي وای پیران دی او کله واړه تاویږي دا یاتونه وایو او دویم د حدیث معنی دا څوک ما خام کې ود کېدا او دا آیاتونه ویلې نو الله سبحانه و تعالی با کده د شپې قیام الليل او تهجد ونکي نو الله یې ول ټول شپه د تهجد لپاره لیکي علي رضی الله عنه ویل عجبت للمسلمین زما مسلمان ته تعجب دی چې وای زه مسلمان یم او ما خام کې ود کېږي او سورۃ بقره د اخیری آیاتونه نه وایي نو موږ ځان ته وګورئ چې موږ څونه ویو څونه نه ویو ورسره زمورونو دام دی چې انسان د شیطان نه په څه باندې بچ کیږي نعمان ابن بشیر رضی الله عنه یو روایت دی چې الله سبحانه او زمکه نوې پیدا کړي او دا غینه 2000 کاله مخکې الله سبحانه و تعالی د آیاتونه چې د سورته بقره د اخیرنی دوه آیاتونه د الله لیکلیو او دا ویلو چې دا څو کولو دي نو شیطان به د خپل نه راځي بل سبب دا دی لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير حدیث کې دی چې دا سبب یې سل کرتی ویلې شیطان بس صفاله نشرات له ابو هريره رضی الله عنه روایت کې دی بل دا چې د الله ذکر دې ډیر کوو به دې شیطان خاله نشرات له وم سبب علماوی چې امساک فضول الكلام به زه ډیر خبرې بنکې ډیر خبرې چې بند کړي الله دې شیطان نه ساتي او بل دا وفضول النظر غلط ګوري بنا نظر باندې کنټرول کې او بل دا دی وکثرت الاطعمه ډیر خوراکونه باندې کې وکثرت المخالطه او ډیر به خلکو سره غب شپ نه لګي بس رب بندگی به کې ډیره به الله د شیطانانو وساتي ورسره دام دی چې قرات القرآن قران کریم لستل قران بلول نو الله به د شیطانانو نه بچ کی دا شیطان د ته ولاړ د اسباب مستعمل کړه استعاذہ ویوا دارنګ سوره بقره ویوا آیت الکرسی ویوا لا اله الا الله ویوا د دعاګانې دي اذکار کوا د سببګه ذکرونه کوله یو خبره پاتې شو وخرانه ختم شو او به وی ان شاء الله دول زینه د سیدی چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم انت اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ویل ک الله سبحانه و تعالی جون راک ان شاء الله آینده خطبه کې به ویو اللهم صل وسلم علی عبدک و نبیک محمد و آله و صحبه اجمعین